له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو ترڅنګ د قراردادیانو د وتلو بهیر هم روان دی. د امریکا د دفاع وزیر لوید اسټین ویلي چې له افغانستان نه د هغو قراردادیانو د وتلو بهیر هم روان دی چې په دغه هیواد کې له امریکایي ځواکونو سره دنده ترسره کوله. د امریکا دفاع وزیر پرون خبري غونډه کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې دا بهیر له پلان سره سم روان دی. ولسمشر پریکړه وکړه چې په تر ټولو اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي. موږ دقیقاً همداسې کوو. تر اوسه چې تر یوې اونۍ لږ موده کېږي د شمېر کمول له پلان سره سم روان دي. هممهاله موږ له افغان امنیتي شریکانو سره د نویو دوه اړخیزو اړیکو پر لور ګام اوچتوو چې له نویو او متفاوتو لارو پر خپلو مشترکو موخو کار وکړو. آستین ویلي چې امریکا د خپلو 2500 پوځیانو او 14,000 قراردادیانو ایستلو لپاره 6 B-52 او F-16 الوتکې افغانستان ته استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې څار یا سیګار ادارې مشر جان سوبکو د تیر مارچ پر 10 وویل له افغانستان د زرګونو بهرنیو دفاعي قراردادیانو وتل د افغان پوځ لپاره د امریکایي سرتیرو تر وتلو ډیر په زیان تمامېدلی شي.